د اسلامي امارت د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ قطر ته رسېدلی. د دغه سفر په اړه د ملګرو ملتونو غبرګون څه دی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ قطر ته تللی. د نوموړې واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خبر ورکړی چې د یادې واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ قطر ته یون کړی. ضیاء احمد تکل د جزئیاتو له ورکولو پرته ډېره کړې چې د دغې واکمنۍ پلاوي به له قطري چارواکو سره پر بېلابېلو مسلو خبرې وکړي. د کابل د اوسنۍ واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه قطر ته د امیر خان متکي د یون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او د یون کره موخه لا هم څرګنده نه ده. تر دې مخکې د روان کال د وری میاشتې پر 28مه نیټه ښاغلي متکي او د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر ټلیفون خبرې کړې وې. په دغو خبرو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا او په نږدې راتلونکي کې قطر ته د نوموړې واکمنۍ د وزیر د سفر په اړه خبرې شوې وې. که څه هم هغه مهال د دغې واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت د یاد یون د کره نیټې او موخې په اړه جزئیات نه وو ورکړي، خو د کابل اوسنۍ واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان منلې وه چې امیر خان متکي قطر ته په سفر روان شوی. نوموړی هېواد د اسلامي امارت د واکمنۍ ملاتړ او د نوموړې واکمنۍ د سیاسي دفتر او له امریکا سره د خبرو اترو د بهیر کوربه هېواد ګڼل کېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.